د 500 اسلامي هیوادونو ترمنځ غونډه له اسلامي امارت څخه مهمې غوښتنې شوې دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په کیمبیا کې د اسلامي همکاریو سازمان د 15مې غونډې د پای په پریکړه لیک کې د ټولګډوني حکومت پر جوړېدو، د بشري حقوقو پر مراعات کېدو او د افغانستان د خلکو پر ملاتړ ټینګار شوی دی. په دغه پریکړه لیک کې د پایدونکي ثبات ټینګښت، د ښځو حقوقو ته درناوی، له ترهګرو سره مبارزه او د قومي لږکیو د حقوقو خوندیتوب د دغه 14 مادیزه پریکړه لیک هغه برخې دي چې له اسلامي امارت غوښتل شوي دي چې ورته پاملرنه وکړي. په دغه پریکړه لیک کې راغلي دي چې موږ له یو سوله ییز، باثباته، سوکاله او ټولګډوني افغانستان پر خپل ملاتړ ټینګار کوو او په دې برخه کې د افغان ولس پر وړاندې د شته ننګونو لکه بشردوستانه ننګونې، د بشري حقوقو د خوندیتوب، د قومي ډلو د حقوقو د خوندیتوب او امنیت او د ترهګرۍ او نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوو. د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته په پوره درناوي او د افغان نجونو او ښځو د اساسي حقوقو په ځانګړې توګه د زده کړو او کار د حق د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وشو او په دې تړاو یې له چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د اسلامي امارت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت ویانو حضور درلود، خو تر اوسه اسلامي امارت د دې غونډې د وروستي پریکړه لیک په تړاو څه نه دي ویلي. ورته مهال د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي له افغانستان سره د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ د تعامل د زیاتوالي لپاره اړتیا ده چې اسلامي امارت دغو غوښتنو ته لازمه پاملرنه وکړي. د سیاسي چارو شنونکی طارق فرهادي وایي د اسلامي همکاریو سازمان له دې خوښه نه دی چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې د دین په نوم محدودې شي او یا هم بندې شي. د سیاسي چارو یو بل شنونکی سلیم هم څرګندوي چې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ژوند کې عمده رول لري او په دغه پریکړه لیک کې چې د افغانستان له اسلامي امارت کومې غوښتنې کړي په حق او د افغانستان د خلکو غوښتنې هم دي. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په غونډه کې چې په کیمبیا کې جوړه شوې وه، دا څه باندې 50 اسلامي هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و.